ډنډي کوتل بازار کې دې دوی دې تلویزیون دې نور دوه ته بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم دې بعضې محفلونو کې مې زړه خولې ته راځي. السلام علیکم مینوالو اندجیب یم د اندجیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو په ډنډي کوتل بازار کې شینواري درته ښیم افریقي درته ښیم د فروټو یو دوکان دی ډېر قسمونه فروټ دي ورسره زه نه دوه تپوسه کوم چې فروټ څنګه خرڅوي نورې خبرې کوو لږ بازار کې ګرځو تاسو له کلیپ جوړوم ډېره مننه کوم. السلام علیکم حاجي صاحب څرنګه دلته راسه دیدار ښایي نوم سره دي میراج الدین کیلې په څو درجن دي 80 روپۍ انګور په څو دي یو نیم سل باندې خو په ثوابای کې هم دي په کار کې دلته ارزانو پوخ ډېر دی حاجي ښه دا کوم ځای نه راځي جي کابل نه راځي پرېني ولاړې دي لاره کې ډېرې زیاتې دا ولې بند دی دا وګورئ کتونکو دا ځکه په یو نیم سل دي چې باډر بند دی هلکه باډر راکولاو که که نه باډر راکولاو که چې راشي دلته کې هغوی به مو ګټي موږ به مو ګټو عام خلک عام وګړي ټولې دنیا ته پیدا وکړي سړی به په 100 روپۍ به کېدو انګور والي وبخوري ولې داسې کوئ په زوره دې وطن کې ګراني سیوا کوئ باډر کې څه چل دی دا خو زما بره کور دی دا کته کور دی موږ به په هغوی خرڅوئ به په موږ خرڅوئ اسانتیاګانې پیدا کوي حکومتونو له پکار دي چې خپلو عوامو ته اسانتیا پیدا کړي زما مشران زما حاکمان موږ ته اسانتیا نه چې څومره خلک ډېر په عذاب کړ ډېر څیزونه یې ګران کړل نو په دغې باندې خوشحاله دي پروا نه راشه دلته کیمرې ته مخ نوم دې سره بچې نیاز څه کوي دلته فروټو کار کوي زه خو داسې واړه واړه ته پوښتنه کوم د پښتنو نه پښتو هېرېږي قبر ته څه وایي په پښتو کې جي قبر اردو دی جي قبر ته څه وایي جي مقبرې ته څه وایي جي ادیره ورته وایي قبر ته ګور وایي څه ورته وایي ګور ورته وایي نو هم چې خلکو پښتو زده کړي چمچ پېژنې چمچ پښتو کې څه وایي کاچوغه ورته وایي کاچوغه ورته وایي سمسوچی ورته وایي د ښځې چې خاوند مړ شي نو ښځه څه شي ونډه شي او د مور چې زوی مړ شي نو مور څه شي بوره شي او د خور چې رور مړ شي د خور څه شي وګورئ کتونکو دلته پښتو ده که نه رواره شي خویندې پې وایي روارې شوې خال مې د کونډې په مخ ولیده او جونه دې روارې شي چې نږدې شي د خالونه نو روارې شي خویندې پې روارې شي زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم رواره رواره ورته وایي موږ وایو ناسوار ناسوار پښتو کې څه وایي الفل شاعر دا ورو جی گزاره کتر کو دلته خلکو له وردی پښتو زه ډېره مننه کوم حمزه بابا شعر درځي ارشاد پرېږده چې لوجونه د دروغو دې رښتیا سره دي تشوي د پښتو ځوان زه دې بابا کړم ته ډوډۍ پخې چرګان والے چرګان په څو دي چرګان 300 روپۍ باندې شته او 300 موږ سره خو په 200 دومره چرګ میلاویږي خلکو ورله د اختر وخې پرتې دي تاسو یې خلاص کړئ خپل ساتلی نه به راځي روزانه رشکه کې راځي ګاډي کې راځي روزانه چغې وایي اوس رو خېږي که نه د اختر کې خلکو غوښې خوړې نو چرګان یې نه خوړل حاجي چرګان فارم نه راړي خپل فارم هم دی پنجاب نه څومره وخت کې پنجاب نه راځي دلته شپې نه سهار ته ګزاره روانه ده کېږي ګزاره بابا ګرده پېژنې ګرده پښتو کې څه وایي پښتو کې اندري پر کنه نه جی پښتو ورکې بیا تر راته وایه کوم وایي سګې ورته وایي څه ورته وایي سګې خو نه څنګه بیا دي پړپوس دی او سګې ګردې ته وایي طرفونو نومونه راته واخلئ دې طرفونو نومونه
نه دا په کوتل نه دي ګوره دا ختیځ او لویدیځ داسې راته وایي نه دي د طرفونو نومونه راته وایي شمال جنوب او مغرب او داسې کوم ځای دا نور پریواته دي خدای ما زه خود ماته نشته پته کنه دا نور پریواته دي دا نور دي ته ختیځ وایي دي ته لویدیځ وایي دي نور دوه ته څه وایي دته وي کتب دته وي نیلاو سویل وته سویل رغم نومونه راته وایي پیر اردو دی گل پیر اردو دی کنه جمعه خالی گل نه چهارشنبه خو پاتې دی شورو زیارت جمعه ورځ دوام کنه خالی اتوار گل نه شورو زیارت جمعه بس پیرو هغه طرفات چهارشنبه پنجشنبه دا خو پارسی ده کنه خاجي ایرپورټ پیژنې تاسو اپ پیژنو سوي په پښتو کې څه وتا جزو اډا اول ډګر وته اول ډګر میدان اول ډګر وته دا لایبرری پیژنې سوي کتابخانه نه کتابخانه بیا دغه وکنه کتب کتابخانه وکنه کتابتون وته وي څه وته وي هسپتال ته وي روغتون وته سکول ته جي سوي سکول ته مکتب نه پونتون خو دې دا کالج ته ویل شي یونیورسيټي ته ویل شي سکول ته بل څه وایي ښوونځی ورته وایي زبردست ښوونځی وایي ډېره زیاته مننه ستاسو کوم یو نړۍ مننه موږ دې بازار ته رالو دي غوښه وي هغې ته ناست یو هغه خو مای راشه موږ به ځای شینوارو سره لږ میلاو راځئ زر باندې دینه مخکې به قهوه وڅښم نه ډېره مننه موږ قهوه به غوښې په سیز کوو که خیر ډېره مننه کوم چې بیا واده وکړې چې راځې یم دلته کې یم دې نه ته دلته دکان دی دلته به راخېږي را به شو زه پېژنم که ته موږ نه پېژنې مننه چې ما وي چې ما به څوک پېژني موږ لګیا یو چې د ژبې خدمت کوو چې دا زه وارث اجس خو تا پېژنم خیر که وارث اجس ته نه پېژنې ډېره مننه اجس ته ډېره مننه کوم راوبه تاسو سره کاوي سکول ته راغوښه خامخا به کاوي ته راځو یو جهان مننه کوم کتونکو ډېره زیاته مننه ده دغه ټولو ملګرو کوم 3 شعرونه وم چې سترګې یې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي چې سترګې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخه رانجه خولې له راځي د بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم د بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي د بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم د بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي او زما ډېرې روجې د دی په وجه د مکروهه چې ښکلي پکې ووینم اوبه خولې له راځي